وای کوم کار چې دنیا نشي کولای نو هغه همیشه پښتانه کوي، همیشه پښتانه داسې کار کوي چې هغه دنیا نشي کولای. ملګرو هغه پښتانه چې کومه کار کړی دی په سعودي عرب کې، نو هغوی ته د اوسه پورې څومره پیسې میلاو شوې، نو مکمل ډیټیل راسره وګورئ. ویډیو د نورو پښتنو سره ضرور شیر کړئ. همیشه پښتانه زنده باد. ملګرو په سعودي عرب کې کومه اپریشن چې د ریاض نه د جدې نه واله د ریاض پورې چې کومه څلور جزونه و هغه بوتللو، نو سعودي عرب چې کومه حکومت دی نو هغه غټې غټې کمپنیانو ته دا هایر کو چې تاسو دې چل وکړئ چې دا څلور جزونه چې دي نو دا تاسو په بای روډ باندې بوځئ، دا تاسو په روډ باندې بوځئ د جدې نه ریاض ته. نو هغوی ته انکار وکړو چې دا موږ دا نشو کولی، دا ډېر زیات ګران کار دی. نو یو پښتانه چې دی نو په یو کمپنۍ والا ته وویل چې په هغه کې پښتانه دي، نو پښتنو چې دی نو هغه ویل چې موږ به دا وکړو او دا دومره ګران کار نه دی. د هغه نه پس چې دی نو ملګرو د جدې نه واله د ریاض پورې چې دی نو 955 کیلومتر لار د لږه نه ده، ځکه چې روډ چې دی نو هغه هم لږ خراب دی. د هغه د وجې نه چې دی نو ګاډي ته تلل ډېر ګران وي، ځکه چې دا کومه جزونه چې وړي نو تاسو ته پته ده چې وړي نو دا دومره غټ وي که نه چې تاسو ته ښکاري په دې تصویر کې. ملګرو د هغه نه پس چې دی نو پښتنو ته د اوسه پورې چې دی نو رمضان د خیبر پښتونخوا چې تعلق ساتي، او د هغه نه پس چې دی د هغه سره درې نور ملګري وو چې هغه ته تقریبا د اوسه پورې 58 لاک میلاو شوې د څلور وانته، او د اوسه پورې ورته دا میلاو شوې. د هغه نه پس چې دی پاکستاني ورته میلاو شوې، ښه 58 لاک پاکستاني ورته میلاو شوې د اوسه پورې، نورې به ورته هم میلاویږي. موږ له ټول په دې فخر پکار چې زموږ پښتانه همیشه زنده باد. کم کار چې دنیا نشي کولی نو هغه همیشه پښتانه کوي، او همیشه پښتانه داسې کار کوي چې هغه دنیا نشي کولی، دنیا همیشه حیرانه کړله. ملګرو تاسو ته پته ده پښتون په زندګۍ کې چې دی نو همیشه داسې کارونه کړل چې هغه ډېر زیات مشکل وي، ځکه چې د دنیا کې چې دا کم خلک دی که نه نو دا همیشه مشکل کار پښتانه ته پرېږدي، خو پښتانه چې دي نو هغه همیشه هار نه مني، یو داسې کار کوي چې بیا دنیا هم حیرانه. نو ملګرو زموږ دا ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ. دا نوي معلوماتو د رمضان په باره کې چې کومه د خیبر پښتونخوا سره تعلق ساتي او کوم اپریشن چې هغه سال کو، د هغه نه پس چې دی نو هغوی ته دومره پیسې میلاو شوې. انشاءالله موږ به نور سپورټ کوو، ځکه چې زموږ پښتانه همیشه زنده باد. ځکه چې په سعودي عرب کې دا په دنیا کې اولنی ملک شو چې دی په بای روډ باندې څلور جزونه وړل د جدې نه واله ریاض ته، نو دا په دنیا کې اولنی ملک شو. نو تاسو په دې باره کې څه وایي ښه ونتې کمنټ ضرور وکړئ او دا ویډیو شیر کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.